خان بابا د پیښور په پوهنتون کې چې د پښتون کورني معاشرتي نظام خلاف یو عمل شوی پاغه اکثر پښتون نېشنلیست ګوندونه چپ ولې دي د دې په حق تاسو څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ چرته چې د په یو قوم کې د یو قوم په خاوره چې کامپال او کام مینوال چپ پاتې شي کنه نو آلته کې چې دی نو مذهبي او دا لیبرل انتها پسند چي دي نو دی سر روچته دی بیا مضبوطیږي. نو دا د سوچ خبره ده چې یاره دلته کې اوس چې څومره د پښتون چغه وباسي د په دې پښتنه خاوره باندې هغوی حیران دایمه چې د پښتون چې کوم کورني معاشرتي نظام دی د هغې خلاف چې کوم ګامونه پورته کیږي نو هغې کې دوی چوپ وي نه خو دی چې دی په پښتنه خاوره د پښتون دولني حق غږ پورته کوي او نه د په پښتنه خاوره د پښتون قوم چې کوم د کورنۍ معاشرتي نظام دی د دې خلاف چې کوم ګامونه یا نو کارونه کیږي هغې غږ پورته کوي. دا خو داسې ښکاري که نه چې لکه دا نیشنلیسټ یو بل طرف ته خو دی د مولا ټرسل کې د اسلام او د پښتون کورني معاشرتي خلاف یو جنگ شروع کړی دی په هغه جنگ کې شریک شي. نو حقیقت دا دی چې پښتانه اوس پکار دي چې په دې ځان ویښ کړي ځکه چې که حقیقت کې دا پښتانه ګوندونه دي د پښتون غږ پورته کوي نو بیا د پښتون په خاوره یعنی په پښتنه خاوره چې د پښتون د کورني معاشرتي نظام خلاف څه ګامونه پورته کیږي دی چپ ولي وي کنه. دلته کې هم دی د پنجاب نه د امریکای نه امر صالح غونته کې د دې دغه نه تپوسونه کوي چې موږ د خپل زموږ په خاوره باندې د زموږ د کورني معاشرتي نظام خلاف یو ګام پورته شوی دی او د دین شر جوړیږي ګوره او بیا بل طرف ته موږ مخکې زر پیری ویلي دي چې ګوره دا سکول کالج پوهنتون دا دې سیزونو نه پاک وساتئ چې د شر دې ته خلک نه وروړي خدای مکا اغا موږ نن وایو کنه چې یاره پوهنتون د دې او کالج سکول دا د دې دغه نه کوم شرپسندي کاغه انتها پسندي او کوم مذهبي دي موږ ورته وایو چې د دین لري اوسئ خو هغه به موږ ته بیا سوی چې ته خو چې یاره دلته کې دا خونځي دي دلته خو دا کارونه دي دا خو چکلی دي دا خو دلالي مرکزونه دي نو بیا بس جواب ورکوي. دا په اصل کې د شر پیدا کون کی دي ګورې خام دا جواز پیدا کوي چې شر را پیدا شي. نو الله دیو کی چې پښتنو سترګې وغړيږي چې یاره دا چې دی نو دا په اصل کې دی د نوم خو اخلي د مولا خو دی د پښتون په نوم باندې چې دی نو د اسلام او د پښتون قوم د کورني معاشرتي نظام خلاف چې کوم جنگ دی پاغه کې شریک دي کنه دي نو پجار دی بیا ولې غږ نه پورته کوي بیا د داسې چیزونو خلاف. دا آیا د سینه د چیرې د پښتون قوم د کورني معاشرتي نظام خلاف دغه د پښتونولۍ خلاف خبرې دي دا کدی نو بیا د پښتون کامپال او پښتون نیشنلیست او پلانې دنګړې دی چپولې دي دا پښتنه ده او زما په خیال چې هر پښتون له پکار دی چې دا پښتنه دغه د دې د پردینو کارانو نو کی الله مخار لره.